د دیوې قدرمنو اوریدونکو یو وار بیا ستاسو په وړاندې راغلی یو د دیوې پادکاسټ سره او ستاسو قربانه یو زمانه شهید او د نیویارک څخه زموږ سره ملګری دی د دې خبرونې کوربه جهانگیر خټک صاحب. ستړي مشئ، په خیر راغلی. خټک صاحب څنګه یاست تاسو؟ ډیره مننه منزه صاحب، تاسو ته هم ډیر سلامونه احترامونه، کوتونکو اوریدونکو ته هم ډیر سلامونه احترامونه. څنګه تاسو خیریت دی؟ مننه، ژوندی اوسئ. موږ خو ښه یو دلته لګیا یو د قرنطین تر اوسه پورې، خو په کور کې خو د امریکا کنیکټیکټ، مساچوسټس او ځینې نور ایالتونه بغیر تقریبا خټک صاحب 15 نور ایالتونو د کاروبارونو بیرته شروع کولو او پرانستلو پلان کړی دی. نو دلته په ورجینیا کې گورنر رالف نارتم هم د دې تیاریانې کوي چې څنګه بیرته ورجینیا ایالت پرانیزي، کاروبارونه بیرته خلاص کی. خو ډي سي ته چې کومې نږدې حوزې دي یا کاونټیانې دي لکه فیرفاکس، موږ خپل دلته فیرفاکس کاونټي کې یو، او آرلنګټن له گورنر څخه غوښتنه کړې چې دغه د لږ وځنډوي د کاروبارونو پرانستل. خو بیا هم داسې ښکاري چې په ورجینیا کې به ژوند بیرته نورمال شي یا د نارمالېدو په طرف روان دی. بېشکه دا تاسو چې کومه خبره کوئ دا ښه خبرونه دي، خو لږ ونته لکه مونږ ژوند رو واپس خپل چې څنګه وو د دې وبا راتلو ناول هغه طرف ته مونږ یو سفر شروع کړی دی. او دا تاسو چې کوم ذکر وکړلو چې مختلف سیمې لګیا دي، کاروبار د لپاره محدود پیمانه باندې کولایویږي لګیا دي، نو دا هغه سفر ابتدا ده. ګرچه دا لګون ته ریسکی هم دی کې له خطر هم شته، دا لکه ساينس پوهان بار دا یادې ورکوي حکومت ته د امریکای چې تاسو د نور ایالتونو چې کوم کولاوي دوه کې لږ احتیاط وکړئ. هغه ایالتونه چې کوم ځای کې لا د دې وبا پیښه موجوده ده، البته کې ناروغ خلکو شمیره کې مسلسل زیاتوالی راځي. په کار نه ده چې هغه ته کې چې کم د حکومت د طرفه خلکو په بهر وته هغه باندې چې کم پابندي وي هغه چې کم د کم کړل شي، هغه په کار نه ده. لکه انټونی فاوچي چې کم د صدر ټرمپ نږدې صلاحکار هم دی د کرونا وبا په حواله سره، هغه هم نن د امریکای سېنات یو اوریدنې ته ویلیو چې د دې خطرناک نتایج هم راتلی شي. که فرض کیا سیالتونه ټول نه سیالتونه کده کې لګونته جدوازی وکي، نو خطر هم شته دي. خو بیا دا چې دا خو ژوند دا بچديږي بالکل خو نشي ساره دي، خو خطر پکې شته دي او دا دغه محفوظه لار نه ده چې کوم باندې کار شروع شوی دی. بالکل. خټک صاحب ګوري په دغه بندیزونو کې اوس نرمي راوستل کولای شي چې خلک د خطر سره مخامخ کی. نو بیا ولې د هیواد په کشه دغه بیرته خارونو را پرانستلو، کاروبارونو، دکانونو، رستورانتونو پرانستلو خبرې کیږي؟ ولې؟ دا ډیر مهم سوال دی او د دې جواب چې کوم دی هغه به زه داسې وایم چې ما په خیال چې ګوري په نړۍ کې هر حکومت دا مجبوری ده، یعنی هغه اقتصادي توګه باندې هم مجبوری ده، ولې چې کاروبار مکمل طور باندې تاسو نشي بندولې ځکه چې هغه سره اقتصاد نور هم هغه ته زیان رسي لګیا دي. بیا ور سره چې کم تاسو خلک دي، یعنی تاسو چې کم مختلف سیمو کې اوسیدونکو خلک دي چې چا رائے ده چې زموږ په سیمه کې خدا وبا نشته دي، نو ولې بندیزونه دي. هغه یعنی چې کوم سوشل پریشر دی یا د خلکو د طرف چې کوم فشار دی هغه هم موجود دی. او بیا دریم بزو سیاسي هم وایي، ولې چې دا چې کوم څومره هم په یو امریکا کې نه تاسو غوري اروپאי چې څومره هیوادونه دي اکثریت پکې واپس کولایویږي لګیا دي. روس چې کوم ځای کې په دې پیښنه کې یعنی د وبا تیاتیږي لګیا دي او ډېر په تیزه تیاتیږي، هغه لګیا دي کاروبار کولاوي. یعنی دا خبره صرف د امریکای پر نه ده محدوده، ولې چې دا د هر حکومت یو مجبوری هم ده. امریکا کې دغه هم دا یو صدر ټرمپ د پاره یا چې کوم ایالتي مشران دي گورنران دي هغه د لپاره هم یو ګرانه فیصله زکه ده چې دا کال د امریکای ټاکنو کال هم دی. د کال کې به صدارتي ټاکنې وکړي،
بیا د امریکای کانګرس ټاکنې بکیږي د سنا 15 سیټونو باندې ټاکنې کیږي بیا مختلف چې کوم ایالتونو گورنر دی هغه په هم دوباره هغه هم انتخاب بکیږي نو وینا مقصد دا دی چې سیاسي توګه باندې هم چې کوم ځای کې هم هغه خار والی دی او کا د یو ایالت والی دی او کا خار مشر دی سو کوم دی هغه د پاره دا یو ګرانه فیصله ده خو دینه بغیر هغه پاتې کېدیم نشي ځکه چې سیاسي اقتصادي او معاشرتي هر لحاظ باندې د دې چې کم قیمت دی هغه ډېر درود کې دی شي هر چا د پاره بالکل اوس د نړۍ په کچه لکه زیان ډیر رسیدلی دی هر هیواد د امریکای په ګډون ټول هیوادونو ته اقتصادي زیان رسیدلی او اوس هم ډیر اقتصادي فشار دی او د فشار لاندې دی خو ما دا هم اوریدل چې د نیویارک گورنر انډری کومو چې کوم امر وو د هر څه د ودرولو یا د خارونو د بندولو د کاروبارونو د بندولو هغه به د جمعې په ورځ ایکسپایریږي نو څه حال دی هلته په نیویارک کې به څنګه دغه کاروبارونه بیرته پرانستل کیږي یا نیویارک ښار به څنګه پرانستل کیږي هلته خو لکه نیویارک ښار خو د ټولو د امریکای د نورو ټولو ایالتونو ډیر ځپل شوی دی بهشکه ګوري گورنر د طرفه چې کوم اعلان کړل شوی دی نو هغه دا دی چې په نیویارک ایالت کې درې سیمې داسې دي چې کوم ځای کې هغه شرایط چې کوم گورنر ایخیو یو سیمه کې کاروبار کولا محدوده پیمانه باندې کولاولو د پاره هغه درو سیمو پوره کړی دي چې کوم کې یو ته وی سدرن ټیر چې کوم یو غریزه علاقہ د پنسلوانیا ایالت او د نیویارک په پوله پرته د علاقہ ده تقریبا 4 لکه نه زیاته آبادی دالته کې هغه علاقہ چې کوم د التنا د بندیزونه کمول کېږي لګیا دي دا بیا موهاک ویلی ده یو بل سیمه ده چې کوم د اپ سټیټ نیویارک کې یعنی د امریکا نیویارک چې کوم هغه د صدر مقام دی یا پلازمینا ده چې الته کې البني هغه تر نږدې یو علاقہ ده چې کوم ځنا موهاک دریاب تیریږي سین تیریږي نو هغه ویلی چې کوم دی هغه کې هم دلته د چې کوم نوی پیښنه شوې دي هغه کې ډېر کمواله راغله دي او به درام فینګر لیکس ریجن دی دا یو لوی سیمه دا چې کوم ځای کې یو لس مختلف جهیلونه دي او هغه سیمه کې هم ډېر کمواله راغله دي نو اغل تک هم کاروبار او بکولاویږي خدا به محدود پیمانه باندې مکمل طور باندې باندې کولاویږي او بیا گورنر په خپل ډېر شرایط خيو لکه یو څو شرایط دا کې وو شرایطو او یو څو پکې مهم دا و چې هغه یو سیمه چې کوم ځای کې تقریبا 14 ورځې پورې نوی کیسونو کې مسلسل کمواله راځي 16 ورځې پورې مرګونو کې کمواله راځي او بیا ورته دا چې هغه سیمه کې هسپتالونو کې چې کم اویلیبل بیډز دي یعنی نوی مریضانو لپاره بسترو چې کم شمیره ده هغه په کار د کم از کم 10% موجود وي که نوی کیسونه راځي چې هغه د پر هغه وي نو دا ورته بیا دا چې ټریس او ټریک چې کم دي یعنی چرته کې ټیسټینګ کیږي خلکو هغه په کار د چې هغه ولا پورا تنظیم موجود وي او ورسره دا چې نوی کیسونه چې راځي د هغه په لټون د پاره هم الته کې خلک موجود وي او نظام جوړ کړل شوی وي دا یو څو شرایط دي چې کوم د امریکای چې کوم وفاقي محکمه ده سنټر فور ډیزیز کنټرول هغه ګایډلاینز درلاندې گورنر د طرفه مخه ته راغلیو نو هغه بس یو سمپل طریقه ده چې کومه سیمه هم په دې باندې پوره تیریږي نو هغه به الته کاروبار محدود پیمانه باندې کولاویږي دا د فیصله لپاره یو بنیادی شرط کې خودل شوی دی او چې کم خده ولې چې ډېری سیمه د چې کم ځکه معاملات د ژوند کافي خوشوي دي دا خو ډیره ښه خبره ده او ډیر ښه خبر ده چې په ځینو سیمو کې الته په نیویارک کې د مړو شمیره یا د کورونا وایرس څخه چې کوم ځپل شوی کسان دي د غي شمیره کم شوی ده خو خپل نیویارک ښار به کله خلاص شي کله به پرانستل شي تاسو په نظر خټک صاحب دا لوی سوال دی ګوري د نیویارک ښاروال بل دی بلازیو هغه په خپل هم په دې حواله سره د ډیر زیات پر امید نه دي ځکه چې دا د هغه ذمہواری ده چې هغه دا خبره ګارانټي کی چې هغه شرایط چې کوم گورنر یې خېدي نیویارک کې کاروبار دوباره کولاولو د پاره هغه پوره کی نو بل دی بلازیو نه دا چې مونږ ته دا نه ښکاري چې مونږ به دا په دې میاشت کې پوره کو دا شرایط کې دي شي چې د روانه میاشت یعنی جون میاشت کې دي شي چې پوره کړل شي
خو ماته هغه هم لګونته ګران ځکه ښکاري چې ګوري نیویارک د امریکای ټوله کې لوی ښار دی تقریبا 90 لکه خلک پکې اوسینه میلیونه خلک پکې ژوند کوي او بیا دا هم ذهن کې وساتئ چې د ښار کې چې کوم د سبوی نظام دی یعنی چې کوم دلته کې د ماس ترانزیت سیستم یا چې کوم د سفر نظام دی سفري سہولیاتو نظام چې کوم دی هغه په امریکا کې ټوله کې لوی دی هر ورځ چې کله نیویارک کې ژوند بالکل نارمل وي نو هر ورځ تقریبا 15 میلیونه خلک د نیویارک بسونو او ټرینونو باندې سفر کوي نو چې کوم د گورنر د طرفه شرایط دي آیا هغه در لاندې به دا خبره به واقعي تر ګارانټي کړل شي چې کم خلک په 2 ټرینونو په بسونو سفر کوي دا ټرینونو بسونو محفوظ دي ګرچه نیویارک حکومت د نیویارک سبوی نظام چې کم د ځمکې ښکته ریل ګاډي چلیږي دا تقریبا کالونه لوی دوړ نظام دی سلو کالو کې اول ځل دی چې نیویارک سبوی د شپې 1 بجې نه سهار 5 بجې پورې بنديږي اوس نن سبا او هغه دوران کې هیڅ هم نه کیږي د نیویارک نظام چې څومره ریل ګاډي دي او هغه لکه درونه زیات دي هغه ریل ګاډي یو ریل ګاډي وینځل کیږي صفا کیږي هغه ډیسانفیکټ کیږي چې هر قسم ته جراثیم پکې مړ کړل شي او هغه هر سلبي لکه یو 100 ساعتو کې یعنی تاسو وګورئ سهار 15 بجې ریل ګاډي شروع شي شپې 1 بجې بیا بند شي نو د دوران کې چې کوم خلکو سفر کړی وي نو هغه څومره حد پرې به محدود وي محفوظ وي آیا خلک به هم د پکانی شي چې موږ په دې سفر کو دا محفوظ دا ډیر لوی سوالونه دي او بیا دا چې نیویارک کې ډیر ګنجان آباد ښار دی نو آیا هغه سوشل ډیسټنسینګ بم هغه د پاره بم صداته تګلار مخ ته راشي چې کم در لاندې خلک ډیر زیات نږدې نه وي یو بل ته ما ته کافي ګران ښکاری دی کې بلګ وخت لګي نیویارک ښار په حواله حقیقت خبره د خټک صاحب او نیویارک ښار کې دومره ودانۍ دي دومره غاڼه غونه د خلک لکه مجبوره هم دي چې د پبلک ترانسپورت نه کنه کار واخلي لکه غوي بل چارم لري چاري او خپل موټر کې مراشي هم دومره زین شته او د دې ترڅنګ ډیره ګرانیم د پارکینګونه ګران دي او خلک د ډیرو ستونزو سره الته مخ دي خو په دې هیله چې دغه شانو کې لغونډه بهتري راشي خواله راشي هدا اقل تر اوسه خو چې موږ ګورو یو داسې درملنه راغله د چې هغه تر یو حد د کرونا وایرس سره لکه مبارزه کولای شي خو بیا هم لکه غسل فیصد نه ده تر 50% وایو نو وګورئ چې په راتلونکي اونیو کې آیا داسې کومه دوا به جوړ شي درملنه به جوړ شي کنه د کرونا وایرس لپاره ورې دا باندې کار ډیر زیات روان دي او دا وخت لکتر لګا اته داسې ویکسین دي چې کم باندې کار شروع دي راته خو ډیر زیات کمپنۍ لګیا دي خو اته داسې دي چې کم یو داسې مرحله ته راغلي دي چې کم ځکه هغه د خلکو باندې هغه ټیسټینګ د لپاره تقریبا تیاری دي او بیا هغه نه پس امیدوګه باندې چې کم پوهان وای چې کله یو ویکسین تیاریږي نو هغه به تقریبا 12 نه 13 میاشتې وخت لګي لہذا دا یا ډیر ابتدایي مراحل دي او فلحال موږ سره چې کومه واحده لار ده هغه مکه ده چې د وبا نه بچیو د لپاره واحده لار احتیاط ده ځکه چې لا علاج خو کار پر روان دي او هله لرو چې را روانو سو میاشتو کې ماته نه ښکاري چې په یو سو اونو کې به د علاج راوځي محدود پیمانه باندې کېدې شي دا خو مکمل تور باندې نشو ویلې محدود پیمانه باندې کېدې شي خدا سه علاج چې کم پوره نړۍ ته استفاده کول شي ما په خیال هغه کې بلګ وخت لګي نو هغه وخت پورې زما خیال دا چې موږ سره واحده لار احتیاط دي احتیاط کو نو ځان به بچ کو او چې ځان بچ کو نو صحتمند به پاتې کیږو او که خیری د دې یو مشکل وخت نه به اوزو که خیری او په خیر او کاش چې کولای شو د باس ته دوام ورکو ډیر خباس دی خو زموږ سره وخت هم ختم شوی دی بیا مستاسو نه مننه خټک صاحب او تاسو ته خو غواړم او خپل د ځان خیال ساتئ تاسو ډیر مننه